وایي که د چا پام نه وي 4 رکعتیزه لمونځ وي او په اوله ناسته کې تر اللهم ربنا پورې ووایي او سلام یې بې خواته وګرځوي او بیا ورته په یاد سي، نو اوس به سجده سهو کوي او که به لمونځ له سره راګرځوي. د پوښتنې په هکله به دومره ووایو، په کوم چا چې د سهوي سجده لازمه وي او بیا یې هیره سي سلام هم وګرځوي، نو اوس که د لمانځه پر ځای باندې مخ په قبله ناست وي یا بل کوم داسې د لمانځه منافي عمل یې نه وي کړی، مثلا خبرې یا خندا یا قهقهه یا په قصدن ځان بې اودسه کول یا د مسجد څخه وتل وغیره، یعنی دا ډول عملونه یې نه وي کړي، بیا د سجدې سهوه وکړي او اتحیاتو دې ووایي او سلام دې وګرځوي، لمونځ یې صحیح دی. یعنی په کوم چا چې د سهوي سجده لازمه وي او بیا یې په هیره سره سلام ګرځولی وي، نو اوس که د لمانځه پر ځای مخ پر قبله ناست وي یا یې بل کوم داسې د لمانځه منافي عمل نه وي کړي، مثلا خبرې یا خندا یا قهقهه یا یې خپل ځان په قصدن سره بې اودسه کول یا د مسجد څخه وغیره وتل، که دا ډول عملونه یې نه کړي، نو بیرته دې سجده د سهو وکړي او اتحیاتو دې ووایي او سلام دې وګرځي، لمونځ یې درست دی، صحیح دی. بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحه نمبر 15 فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو. لا يسقط عنه في الأحوال كلها لأن محله بعد السلام إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث متعمدا أو خرج عن المسجد أو صرف وجهه عن القبلة. وكذا في حاشية التحتاوي على الدر المختار باب سجود السهو جلد نمبر 1 صفحه نمبر 315 دار المعرفة. وكذا في آفة مسائل جلد نمبر 4 صفحه نمبر 1 وكذا في فتاوى محمودية جلد نمبر 2 صفحه نمبر 425. خو به هر حال که په کوم چا باندې د سهوي سجده لازمه وي او بیا یې هیره سي سلام هم وګرځوي، نو اوس که د هغه لمانځه په ځای ناست وي او یادیش د لمانځه بل منافي عمل نه وي کړی او اتحیاتو دې ووایي او سلام دې وګرځي، یعنی بیرته دې راواړي په دغه ځای دې کښېني اتحیاتو دې ووایي او سلام دې وګرځوي، لمونځ درست دی، صحیح دی. تعلیم الاسلام رادیو